نه یې منم. وختې چې ته یې نه منې وروره نو زه څه وکړم؟ دا د افغانستان دې ملت ته زه څه ووایم؟ ولایت دې راته هلته تړلي دي، دلیل مې نه منې، دلایل مې نه منې، تفتیش مې نه منې، بازشماري مې نه منې، اجازه د انتخاباتو د نتیجې راته نه راکوې. ښایي زه خو انتخابات نه شو، دا مذاکرات شو. راشه ته کښېنه، رئیس د کمیسیون شه، راشئ ټول کمیشنران شئ، په خپله یې جوړ کړئ، په خپله یې ورکئ. دا د افغانستان ملت ما لایف ګوري. په دې وطن کې څه حال دی؟ خلک ډوډۍ نه لري، خلک اوبه نه لري، سرمایه‌دار سرمایه گذاري نه کوي، سرمایه فرار کوي، خلک فرار کوي، خلک ډوډۍ نه لري، خلک ماشونه نه لري، او د ټولو څپېړه زما په ادرس راځي. زه څه دې کوو؟ موږ د مشوره څه کوو؟ ماته نتیجه راکړه. زه د خبرې څه کوم؟ ماته نتیجه راکړه. ښایي څه شی ورته ورکړو؟ تمامه ورځ توهین، تمامه ورځ تحقیر، تمامه ورځ هندو ستړی، خدای ناراضه. داسې خو ورونو نه کېږي. تاسې د دې وطن هستئ، تاسې د دې وطن خلک هستئ. موږ او تاسې ټول د افغانستان زموږ او ستاسې دی. لاره د حل ورته پیدا نه کړو. څه وکړو؟ دغه ده. زه به دا نتیجه نه اعلانوم، زه به ناسته یم. دا ولایته تر څه کوم وخته ته همداسې ساتي؟ خو زه مجبوره یم چې ریزلټ شیټ ته مراجعه وکړم. زه مجبوره یم چې ځان ته یوه لاره جوړه کړم. سبا 15 میلیونه نفوس ما پسې راجګېږي، ته بیا ما ترې ساتلی شي؟ ته بیا وایې چې د هوا دا ولایت ما ساتلی و. زه به مې سبا خپل رئیس ته ووایم چې زه هدایت ورکړم او دا لاړ نه شي، ولاکه رانه بیا وظیفه اجرا کړي. خو چې هلته ننوځي ته ورته لرګي سره ولاړې. هغه که تا سره درکېږي، حکومت راځي چې د تاسې په منځ کې وساطت وکړي. یو څوک پکې دغه د چا پزه چې وینې شوه، د چا مسؤلیت د انتخابات کومې خواته ځي؟ د خدای روی ته وګورئ. د خدای روی ته وګورئ، په دې ملت باندې زړه وخوږوئ. د خدای روی ته وګورئ، په موږ باندې زړه وخوږوئ. زه بیا د دې تریبیون نه په نړیوالو باندې غږ کوم. پیسې موږ ته راکړي یا لږې یا ډېرې، د دې ملت پیسې مصرف شوي په دې انتخاباتو کې. تاسې ملت ذاتي قضاوت وکئ. دا انتخابات مذاکرات شول. موږ به تر څو د مذاکراتو ته ځو، د خدای لپاره دا د انتخاباتو نتیجه آخر دې خلکو ته ووایو که یې ونه وایو. موږ هم ذاتي بیخي نو یعنې یو حالت ته رسېدلي وو چې دا د صبر کاسه هم ذاتي لبریزه شوې ده. نور څه وکړو؟ زما تخنیکي کار ټول راټول شوی. د افغانستان ملت ته یې واوره، زما د 22 ولایاتو تخنیکي خبرې ټولې دي. زه یو کلیک ته ضرورت لرم. دا کلیک وکم که یې ونه کم؟ خیر راشه په دې مشورتي غونډه کې راته ووایه چې سبا راشه ته د 2 ولایاتو تفتیش او بازشماري دې وکړه. راشه راته ووایه. ما ته وایي چې د افغانستان ښځې، د افغانستان ملت. زه هم تا ته وایم چې د افغانستان ښځې، د افغانستان ملت. خلک د ولږې نه مړه دي، خلک ډوډۍ نه لري. دا به نو تر څو ناست دي؟ هغه ورځ ما د ښځې غوښتې وې د جامع مدني، شالا فرید راته وویل وای د ما یوه شاگرده ده، برای شاگرد خود میگم که چرا درس نخواندی؟ گفت پدرم چوب نگرفتم. میگه باش که نتیجه انتخابات معلوم شد و اتاق سرد بود، نتانستم درس بخوانم. فکر بکنین که مردم چوب نمیگیره که باش که نتیجه انتخابات معلوم شد. این